د قوشتېپې وروسته په لغمان ولایت کې د شاهي کانال د جوړېدو کار پیلیږي. د یاد کانال له جوړېدو سره به 20,000 هکتاره ځمکه خړوبه شي. د لغمان ولایت مسؤلین وایي د شاهي کانال د لومړي فاز بودیجه هم منظوره شوې او د کار د پیل په تړاو یې له مسؤل شرکت سره خبرې شوې دي. دغه کانال 80 کیلومتره اوږدوالی لري چې د لغمان د لینګار ولسوالۍ څخه به پیل کیږي او د یاد ولایت په علي شنګ ولسوالۍ به ختمیږي. خصوصا د شاهي کانال موږ د ولایت له خلکو سره وعده هم کړې ده، ورته ویلي هم دي چې کارونه به زر شروع شي. موږ خپله د ابو برق یا د اوبو انرژۍ وزارت له مسؤلینو سره خبره وکړله، خپل محترم وزیر صاحب سره، نو هغوی هم په دې کې ډېر جدي وو چې دا باید زر شروع شي. بودیجه هم منظوره شوې دی، یو فاز البته، او کار یې شروع کېدل لږ معطل دي، تخنیکي څه مشکلات پکې دي، که نور ټول کارونه برابر دي. دغه کوم شرکت ته چې قرارداد ورکول شوی ده د هغوی څه مشکلات شته چې تر څو ځان برابر کړي د کار کولو دپاره. حتی د وزارت ابو برق داسې اراده وه د وزیر صاحب او د نور ملګرو چې هغه راسي افتتاح یې وکړي. موږ ورته ویل ستاسې افتتاح تر څو مه کوئ، ځا نور تخنیکي کارونه برابر سي، نو بیا وروسته له هغه نه افتتاح وکړو. خو کار جدي پرې روان ده، نو امید ده انشاءالله چې کار یې شروع سي، دغه تخنیکي کارونه هم برابر سي، نو دا یقینا یو حیاتي پروژه ده د لغمان دپاره، ټول مشرقي دپاره، بلکې ټول افغانستان دپاره. یعنې په دې کې ډېره مځکه آبادېږي، ډېر خلکو ته کار پیدا کېږي. نو زموږ امید ده او هغه څوک چې په دې کې رول لري د شروع کېدلو، هغوی هم غوښتنه دا ده چې زر په دې کار باندې شروع وسي، تر څو پورې خلک د لغمان له دې څخه مستفید وګرځي. په دغه پروژه باندې شاوخوا 50 میلیونه ډالر لګښت راځي او ګڼ شمېر لغمان میشتو ته به د کار زمینه پکې برابره شي. د شاهي کانال لومړي فاز جوړېدل به شاوخوا 2 کاله وخت ونیسي. د لغمان شاهي کانال پروژه د قوشتېپې وروسته ستره پروژه ګڼل کیږي چې 4 فازه لري. لغمان ولایت کې یو لوی پروژه، حیاتي پروژه، شاهي کانال په نامه یو پروژه دی چې زموږ محترم وزارت مقام نه دغه کار خلاص شوی دی او تقریبا 50 میلیونه ډالر دغه باندې مصرف راځي او زرګونو خلکو ته به کار زمینه پیدا شي او تقریبا 20,000 هکتاره دغه باندې اوبه کیږي. دا چې خدای پاک دا پروژه کار روان کړه، انشاءالله لغمان به یو بل لغمان باندې بدلیږي او دینه به ډېر خلک مستفید شي. دغه راز د لغمان قرغیو ولسوالۍ کې د نهر کریم په نوم د یو کانال چارې هم پیل شوي چې په 9 میاشتو کې به یې چارې بشپړې سي. نهر کریم هم ډېر حیاتي پروژه ده، خیر دومره لویه او زیاته نه ده لکه د شاهي کانال، خو دا هم تقریبا د قرغیو په ولسوالۍ کې شروع کېږي، شروع هم په دې ولسوالۍ کې ده. او د قرغیو ولسوالۍ تاسو ته معلومه ده ډېره پراخه مځکه لري او ښه زراعتي ولسوالۍ ده، تقریبا په لغمان کې اوله ولسوالۍ ده د زراعت په لحاظ باندې، او اوبه هم پکې پرېمانه دي، زیاتې دي. نو نهر کریم تقریبا چې هغه 18 کیلومتره داسې طول لري، نو هغه جوړېږي او کار فلحال پرې روان ده. البته دا نهر چې ده، دا نهر کریم دا پخوانی نهر ده، خو فلحال ترمیم روان ده او د هغه صفایي او د هغه استنادي دیوالونه او هغه پخېدل دا طریقه روانه ده. نو کېدای شي هغه خو په آینده کې یعنې دا نوره مځکه هم اضافه خړوب کړي، ځکه چې دا جوړېږي او ترمیمېږي، اوبه پکې زیاتې بیا ګنجایش لري. نو هغه هم یو مهم کانال ده په لغمان کې او ډېرې مځکې له هغه لاندې دي، هغه اوبه کېږي. نو کېدای شي هغه هم زر د دویم ځل لپاره استفادې ته او ګټې ته وسپارل شي، ځکه کارونه یې اوس فلحاله شروع دي او دغه 18 کیلومتره اوږدوالي په اندازه به انشاءالله ډېره مځکه راځي تر لاندې او ډېرو خلکو ته په دې کې ګټه رسېږي. د نهر کریم کانال په جوړېدو سره 15,000 جریبه ځمکه د لغمان په قرغیو ولسوالۍ کې خړوبه شي او 10,000 کورنۍ به له یادو اوبو څخه ګټه پورته کړي. قرغیو ولسوالۍ نهر کریم څخه ده، د دې کار پیل شوی دی، تقریبا 18 کیلومتره طول لري چې دا چې کوم اخر اندازې ته رسیږي او 15,000 جریبه یا زیات، دینه هم زیات ځمکه ته اوبه رسیږي. د دې تقریبا 10,000 استفاده کوونکي دي او دا هر کاریګر تقریبا 200 کسان کاریګر دي، هر کاریګر ته د ورځې 300 افغانۍ ورکول کیږي او تقریبا دا به ان شاء الله 9 میاشتو کې دا پروژه تکمیلي. د نهر کریم د کانال د پروژې تطبیق کوونکی شرکت وایي ورکړل شوې پروژه به په خپل وخت تمام او په معیارونو برابر به د یاد ولایت مسؤلینو ته وسپاري. د شرکت سره د 6.6 کیلومتره قرارداد شوی چې په اساسي ډول چې یو بخش سنګکاري د دو طرفه او بیا تقریبا
زیاته برخه کانکریټ لرو زرڅنخي شکل باندې چې د مسیر کې پل چکونه هم لري او د فرعي لښتو دپاره هم دروازې او دا سیستم لري او دغه لاندې هم کانکریټ کېږي. نو انشاءالله چې دا ډېر په منظم او په اساسي ډول جوړېږي. دې کې د اوبو ضایعات امکانات ډېر کمیږي، لکه چې مخکې خام و اوبه ضایعات زیات پکې و او زراعتي ځمکو ته اوبه کمې رسېدې، او اوس دې سره به د اوبو ضایعات کم شي او ټول اوبه چې څومره ضرورت زراعتي ځمکو ته رسېږي هغه اوبه. د نهر کریم کانال پروژه 19 کیلومتره ده چې شاوخوا سلګونه کسانو ته د کار زمینه پکې برابره شوې چې د یادې پروژې لګښت 15 میلیونه افغانۍ دی.